أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيګار شنو دي مخاطب ملګرو نن خبره کوو په اساسیت بلاغه کې په علمي بیان کې اول نمبر تشبیه د عربی نه راخلو او دغه تشبیهات چې کوم دي اساسي تشبیهات دي چې په دې کې موږ سره څلور مفرد دي او دوی چې کوم دي غا تمثيلي او ضمني مرکب تشبیه دي د دینه پس جمع تشبیه چې کومه ده دا هم ځان ته یو دنیا لري او تسویه تشبیه نور چې څومره تشبیهات څومره نور چې راځي هغه په دغه کې موجود وي یعنی په خوبۍ په وجه باندې هغه نور تشبیهات یا تشبیهات جوړ شوي دي نو هغه تشبیهات به نه بیانو شاعر لپاره صرف دغه اساسیت ضرورت دي چې شاعر د اساسي تشبیهات زده کی راځو اول دلته کې تاسو بورډ کتلی شئ په دې کې لیکلي چې مفرد یعنی مفرد تشبیه چې کوم دي والتشبيه مفرد اربع انواع یعنی تشبیه مفرد چې کوم دي دا څلور قسمه دي څلور ډول دي مرسله چې د مرسله تامه هم ویل شي او مفصله هم ویل شي خو غوره نوم مفصل په دې دا چې د آسان ده یعنی مفصله کې به ټول ارکان موجود وي او مجمله کې به درې ارکان موجود وي او مؤکده کې هم درې ارکان موجود دي بلیغه کې دوه ارکان موجود دي ارکان ټول پیژني ان شاء الله څه څوک بنئ چې د پیژني مشبه مشبه به عادات وجه تشبیه اوس راځو اول مرسله یا مفصله تشبیه اذا وجد الاركان الاربعه يعني څلور ارکان چې پکې موجود وي مثال راوړی مثال الطفلة مثل القمر في جمالها الطفلة مشومه مثل په مثال قمر سپوږمۍ ده في جمالها دا تاسو ځان سوال په خایس کې نو الطفلة مشبه ده مثل دا عادات دي پشان پسیر غوندې کنه لکه نو دا ټول عادات دي نو دا مثال یا په مثل دا عادات شو دوه رکن موجود شو قمر یعنی سپوږمۍ مشبه به ده یعنی مشومه مشبه ده او سپوږمۍ مشبه به ده فی جمالها دغه یعنی په خایس کې خایس چې کوم ده دغه وجه تشبیه ده یعنی مشومه په مثال سپوږمۍ ده په خایس کې دغه معنی غشوا نو څلور ارکان پکې موجود شو الطفلة مشبه قمر مشبه به مثل یا مثلو دا عادات فی جمالها په خایس کې دغه وجه تشبیه شو نو دا مفصله تشبیه شو اوس راځو مجمله اذا حذف وجه الشبهه یعنی کله چې کله وجه تشبیه چې کومه ده هغه حذف شي نو بیا به مجمله وي لکه الطفلة مشومه مثل په مثال قمر سپوږمۍ ده مشومه په مثال سپوږمۍ ده په خایس کې لفظ چې کوم خایس د وجه تشبیه و دا تر حذف شو نو وجه تشبیه نشته مشومه په مثال سپوږمۍ ده نو دا مجمله تشبیه شو دلته مشبه مشبه به او عادات موجود دي وجه تشبیه نشته مؤکده تشبیه کې به عادات نه نور ټول ارکان پکې درې اذا حذف عادات التشبيه یعنی کله حذف شي عادات التشبيه مثال الطفلة قمر في جمالها مشومه الطفلة مشومه قمر سپوږمۍ ده په خایس کې فی جمالها په خایس کې لکه غوندې پسیر په دود دغه عادات د نشته په دل کې کسي بره مثل رغله نو دا مؤکده تشبیه شو صحیح شو بلیغه تشبیه چې کوموي اذا حذف وجه الشبهه واداه التشبيه کله چې عادات او وجه تشبیه د چې حذف شي نو بلیغه تشبیه ویل کی الطفلة قمر مشومه سپوږمۍ ده نو مشومه سپوږمۍ ده دغه څه دي دا بلیغه تشبیه ده یعنی په مصر کې کوم مفصله تشبیه راوړل شو نو ټول ارکان به پکې موجود وي کوم مجمله راوړل شو درې ارکان دي کله کله داسې حالات راشي چې مؤکد ضرورت شي نو مؤکده تشبیه مونږ ته ضرورت لري چې هغه کې وجه تشبیه نشته نه عادات نشته او بلیغه تشبیه هغه چې مشبه به وي نو وجه تشبیه پکې وي نه عادات پکې وي نو دا مفرد تشبیه څلور مونږ ذکر نن چې دا اساسي تشبیهات یعنی مطلب دا چې نور چې څومره تشبیه دي
یا په همدغو کې راځي، یعنی که مفروقه راشي هغه کې دوه ځلې بلیغه تشبیه راشي نو هغه ته مفروقه وایي. داسې ملفوفه چې راشي ملفوفه کې تمثیلي مرکبه تشبیه راځي یا ضمني چې کومه ده مغه راځي. بعیده راشي نه یعنی سړی په ډېر هغه څه پوهېږي نو دا کې به خامخا همدغه څلورو کې به خامخا یوه وي یا دا دوې چې کومې مرکبې دي. یا همدغسې غریبه راشي یا دغسې چې هر ډول راشي نو دا اساسي تشبیهاتو نه مراد دا چې دا تشبیهات به هلته کې موجود وي همدغه خو خوبۍ په وجه باندې به څه نوم بل ورکړی هم وي. نو دلته کې چې مونږ زده کړې نن هغه مفردي تشبیه زده کړې نن انشاءالله بل ویډیو سره راځم تمثیلي تشبیه او ضمني تشبیه هم در سره په ګوته کوم. په اشعارو کې مونږ مثالونه ورکړي دي هغه ویډیوګانې په صفحې کې تاسو لیدلی شئ. الله په امان.